الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سرا د سوالات و جواباتو پنځم نشست شروع کو. الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي دین د زده کړې، او به الله سبحانه وتعالى توفیق راکړي موږ له هغې باندې د عمل کولو. اولنی سوال په دې نشست یا په دې حلقه کې هغه دا دی چې آیا د زنانه په پیسو باندې او د هغې په رضا باندې د هغې په خرچه باندې واده کیدی شي او که نه؟ چې یو ښځه ووایي چې زه به په دې واده باندې ټوله خرچه زه وکړم او بیا د هغې نه به د کور خرچه به م زه چلو او هغه پرې راځي، داسې کیدی شي او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا دی. اولنی خبره خو دا ده چې الله سبحانه وتعالی په سړي باندې دا لازم کړې ده چې دی به ښځې له مهر ورکوي. دا خو په دې سړي باندې لازم ده، او په قرآن کې الله وایي وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ښځو له به د هغوی مهرونه ورکوئ. بیا الله سبحانه وتعالی اجازت ورکړی دی د ښځې ته چې دا د خپل حق پرېږدي خاوند ته ټول یا بعض حصه په خپل رضا باندې. رضا پکې شرط ده، خاوند به مجبوره کوي نه چې ته ماته مهر معاف که. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، دا خبر الله په سورة النساء کې کړی ده. که دوی د څه معاف کړي د خپل طرف نه په خپل رضا باندې، په بیا په هغې کې څه حرج نشته. نو دا خو اولنۍ مسله شوه. دویمه مسله چې دا ښځه خرچه کوي باقي په دې واده باندې او د خاوند له مال ورکوي او کور اوسېدو خرچه او د رزق او د خوراک څښاک، په دې کې څه حرج نشتي، دا ښځه یې کولی شي. خو دومره ده چې د سړي هغه مقام د دې سره کمزوری کېږي، د دې سره د سړي مقام هغه کمزوری کېږي. الله سبحانه وتعالی چې د سړي غوره کړي دي په دې ښځو باندې، نو د یو څو خبرو د لاسه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. نو دا سړي هسې نه دي مشران او هسې نه دي زورور. علما وایي هو القائم بالمصالح والتدویر والتأدیب، د ژوند چې څه کارونه دي څه ذمهوریانې هغه ټولې د به خپل اوږو اخیستې. بما فضل الله بعضهم على بعض، دا سړي غوره کړي دي په ښځو باندې بزیادة العقل والدین والولایه، ځکه چې د سړي عقل د ښځې د عقل نه زیات دي، دین یې د هغې نه ډېر دي او مشرتیا کې هم دی د هغې نه اوچت دي. وبما انفقوا من اموالهم، د دې د لاسه هم سړی غوره چې مال خرچه کوي په دې ښځه باندې، مهر خرچ خوراک جامه کپړه دا ټول دا سړی کوي، د دې د لاسه خو دا سړی غوره. نو دا خبره چې کوم دی ورور تپوس کړی چې دا ښځه کې خرچه کوي، په دې کې هېڅ خبره نه ده، څه حرج نشته، کولی شي. خو زموږ ورته دا نصیحت دی چې دا غوره طریقه نه ده، د دې د لاسه سړی کمزوری شي. که دا سړی مالدار وي نو په کار خدای چې خپل مال لګوي، او که غریب وي نو محنت او مزدوري دي کوي. خو د ښځې پیسو ته کېناسته غوره نه دي، اگر که جایز دي. او بیا دغه مال چې دی کم وګټي په مزدورۍ سره به یې په خپلو بچو دي لګوي، په خپله ښځې دي لګوي، دا هم غوره عمل دی. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي دینار انفقته فی سبیل الله، یو هغه روپۍ دی چې دی د الله په لار کې لګوي. ودینار انفقته فی رقبه، یو هغه روپۍ دی چې ته پرې مري غلام ازادې. ودینار تصدقت به علی مسکین، او یو هغه روپۍ دی چې مسکین له دې ورکړه. ودینار انفقته علی اهلک، او یو هغه روپۍ دی چې په خپلو بچو په خپله ښځه په خپلو خپلوانو یې لګوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي اعظمها اجرا الذي انفقته علی اهلک، وایي ټولو کې به غوره اجر او ډېر اجر په دغه روپۍ ملوي کوم چې تا په خپلو خپلوانو ولګوه. یو حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وی ته چې څه خرچم کې د الله د رضا لپاره الله بدل د هغې اجر درکوي، حتی ما تجعل فی امرأتک،
د ښځې په دې خوله کې چې د کومه نوڼېږي دي د دې به هم الله سبحانه تعالی اجر درکوي. نو حاصل د جواب دا شو چې دا کار غوره دی. کم کار غوره دی؟ چې یو سړی په خپله خرچه کړي، دا غوره دی. او دا بل کار جایز دی. او چې سړی کله د خپل مقام ته وګوري نو دا قیسې نیسې هم نه کوي. د دې جنې د کور نه چې کوم سامان راځي او څه یې راوړو ولې یې راوړو دا بس دې ته نه شي. طبیعت به مني نه، یعنې داسې کسان شتي او داسې طبیعت دی چې بیا اوس به څه زره ښځې کور ته ناست چې دا به ماله فریج رالیږي او دا به ماله کټ رالي او دا به ماله دا رالي، بیا ټول عمر دې ښځې ته بیانوم. دا د سړي د مقام سره ښه نه ښکاري چې دې ښځې ته وایي چې ستا مور پلار دا ونه کړو، ستا مور پلار دا ونه کړو، دغه یې ونه کړو. هېڅ هم نه دي کړي. دغه جنۍ در کړې اوس یې ته ساته، زه قیسه دې ختمه شو. لا ناسې به کې دی نه دي کړي او دی نه دي جوړی را ونه لېږل او کپړی را ونه لېږل او دا یې ونه کړو دغه یې ونه کړو. دا قسمه خبرې پرېږدئ. دا د سړو سره خو نوم نه کوي دا خبرې. والله اعلم. د هغې نه بل سوال دا دی چې آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب شتي او که نه؟ جواب د دې مسلې د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره هغه دا دی چې علم الغیب د الله سبحانه وتعالی خاص صفت دی چې هغه سره د غیب و علم دی. او قرآن او حدیث د دې نه ډک پروت دی د دلایلو نه، خو صرف یو څو دلیلونه ته بیانوم او بیا دې بل سوال ته اوړو. په قرآن کې الله وایي په سورة النمل کې قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا الله. هو پیغمبر دې خلکو ته چې د ځمکو او د اسمانونو چې څومره د غیب و خبرې دا نه دي معلومې مګر یو الله ته. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده په سورة الانعام کې وعنده مفاتيح الغیب. الله سره د غیب چابیانې دي لا يعلمها الا هو، چې دا غیب صرف الله ته معلوم دي بل چاته نه دي معلوم. دغه شان الله وی ان الله عنده علم الساعه، د الله سره د قیامت دراتلو علم دی. وينزل الغیث، باران کله به کی کله به نه کی. ويعلم ما في الارحام، د مور په خېټه کې څه دي. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، سبا به څه کي. وما تدري نفس بأي ارض تموت، او دا پلانې او دا کس به کوم ځای مري دي. ټول علم د الله سبحانه وتعالی سره. په صحیح بخاري کې دا حدیث ته د عائشه رضی الله عنها غوي من حدثك انه يعلم ما في غد، کچاته ته دوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا پته ده چې سبا به څه کیږي فقد کذب، نو د دروغ وي. او بیا عائشه رضی الله عنها د آیت وي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، او چې دا پته چې سبا به څه کیږي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبي فتوا ده. ګوره ښه په دې باندې ټول خبره ختمي. خو که څوک ختمول غواړي اله و چې څوک وایي چې نه زمونږ مذهب او زمونږ مولا او زمونږ مفتي صاحب خو وایي چې کی دا به جدا مسله ده. خو د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وایي چې چا دته دا وایي چې پیغمبر ته د خپل خاوند یادوي چې ده ته د دې پته چې سبا به څه کېږي دی دروغجن دی. اوس د عایشه رضی الله عنها د رسول سره په کلونو ژوند تېر کړی دی، د پته د چا ته پته نشته د سبا. ځکه خو دا خبره وکړه دلیل یې څومره ښکلی ورکړو چې الله وایي چې وما تدري نفس، هېڅ نفس ته پته نشته. په دې هېڅ ټکي کې رسول صلی الله علیه وسلم هم راغی. نو د رسول سره علم الغیب دا نشته. او دا د فایدې لپاره ساتي چې غیب په دوه قسمه، یو خو هغه غیب چې مطلق غیب هیڅ چاته نه دي معلوم، د هر چا نه پټ دي، دا د الله سبحانه وتعالی خاص علم دی. بل هغه غیب دی چې د بعضو نه پټ دي بعضو نه دي پټ. نو د چا نه چې پټ دي د هغه لپاره غیب حسابېږي، بل لپاره خو غیب نه شو کنه. کېدای شي په ځمکه او اسمان کې مثال کې یو کس ته یو خبره معلومه بل ته نه ده معلومه، د هغه لپاره دا غیب شو، خو د لپاره خو غیب نه دی کنه. خو غیب مطلق علم، پټې خبرې مطلق د دې علم د چا سره دی؟ هغه د الله سبحانه وتعالی سره دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نشته. او په دې باندې یو دلیل جوړ چې رسول سره علم الغیب نشته. الله په قرآن کې وایي یسألونک عن الساعة ایان مرساها. ای پیغمبر دا خلک تا نه تپوس کوي چې قیامت به کله راځي. قل انما علمها عند ربي، تو وایي چې دې علم د الله سره دی. واضح دلیل دی. دوی ته د قیامت تپوس کوي، تو علم د الله سره دی. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی وایي قل ای پیغمبر ووایي دې خلکو ته لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. زه د خپل ځان دپاره هم د نفع او نقصان طاقت نه لرم مګر دا چې الله وغواړي. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. که چېرته ما سره علم الغیب وی
نو ما ته به مصیبت نه را رسېدی، خیر به ما ډېر کړی وی. دا واضح دلیل دی. دغه شان حدیثونو کې دنیا دلایل دی په دې باندې، خو صرف یو دوه. جبریل علیه السلام چې راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې د انسان په شکل کې او تپوس یې وکړو متى الساعه، قیامت به کله راځي؟ رسول صلی الله علیه وسلم المسؤول عنها باعلم من السائل. د چا نه چې تپوس کې د ده سره هم دومره علم دی، دا څوک چې تپوس کې د علم عمره، یعنې ما ته هم د دې پته نشته. دا واضح دلیل. دغه شان کله چې د عایشه رضی الله عنها امیل ورک شو او هغه امیل د سورلۍ لاندې پروت او د هغې د لاسه غټه خبره جوړه شوه، په عایشه رضی الله عنها بهتان ولګېد. رسول الله ته دا پته نه وه چې امیل به کوم ځای کې دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحي انتظار کو چې الله څه وایي د عایشه رضی الله عنها په باره کې، که علم الغیب ورسره به د وحي انتظار نه کو. دغه شان په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کسان راغلي او یا صحابه کرام یې ته بولي او قاریان چې دوی به موږ ته دین زده کړي، هغه اویا واړه شهیدان کړي وو. بیا که رسول الله ته پته وي چې دوی وجني نو بیا به هلته به دوی نه لېږلی. دغه شان یو یهودۍ زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوراک راوړو، غوښې راوړه، په هغې کې د زهر اچولي وو. که رسول الله سره علم الغیب وی دا ته به پته وي چې په دې کې د نه څه دي؟ زهر دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره په غزوه احد کې شهید شوی دی، که هغه ته پته وي چې دلته مړ کېږي نه به تللی هلته. دا ټولې خبرې ټول دلایل دي. نو حاصل دا شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب هغه نشتی، والله اعلم. د هغې نه بل سوال دا دی، د یو ملګري تپوس کوي چې د یعقوب علیه السلام په قصه کې په دوو ځایونو کې هغه د خپل زامن پرېښودي دي د دې نورو زامنو سره، دا کشران یې مشرانو سره پرېښودي. په یو ځای کې یوسف علیه السلام پرېښودو د مشرانو سره، هغو سره دغه کار وکړو چې کوهي ته یې ګزار کړو. نو په دویم پېرې بیا ولې د بنیامین د هغوی سره پرېښودو چې د پته دی چې دا داسې دوکهباز دي او مخکې هم دوی دا کار کړی، نو په دویم پېر ورسره ولې پرېښودو؟ الجواب بالله التوفیق. اولني پېر چې هغوی یوسف علیه السلام بولی دی، نو هغه د دې وروڼو د کوششونو نه بعد الله په قرآن کې وایي چې قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. ای پلاره ولې ته په موږ باندې یقین او باور نه ساتي؟ موږ سره ولېږه یوسف او موږ د ده نصیحت کوونکي یو. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، موږ سره پرېږده صاحب ازاد شي، لوبې به وکړي. وإنا له لحافظون، موږ یې حفاظت کوو. پلار یې ورته دوه وجې بیان کړې. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. اولنۍ خبره خو دا چې زه به ده پسې خفه کېږم، د دې د لاسه تاسو ته نه پرېږدم. دویمه ده واخاف ان یاکله الذئب، زه یېرېږم چې شر مخې ونه خوري. وانتم عنه غافلون، تاسو به غافله یې. هغو پلار ته ووایي چې پلاره که موږ یو او دی شر مخ خوري نو بیا خو موږ تاوانیان یو، ځکه چې موږ د لوی لوی سړي او د تکړه تکړه هلکان او زه سیده بوځي. دا خو اولنی پیر شو. او دا هم دلیل دی په دې باندې چې د یعقوب علیه السلام سره علم الغیب نشتی، خو پرېښودو چې زه هلکان دغه مطالبه کوي. په دویم پیر بیا سي چلو شو چې کله دوی لاړو مصر ته، اول ته یوسف علیه السلام علیه السلام غوښته چې دوی له دغه راولي، بنیامین راولي. نه هلته دوی ته ووایي چې که تاسو دا رور رانه وسو زه تاسو له پیمانه نه در کوم، غلبه تاسو ته نه میلاوي. الله وی فلما رجعوا الى ابيهم، کله چې پلار پسې لاړو قالوا یا ابانا منع منا الكيل، پلار وی پیمانه او غله هر سره نه بند شو. فارسل معنا اخانا نقتل، موږ سره زموږ رور ولېږه غلبه راوړو موږ. وانا له لحافظون، موږ به حفاظت کوو. د پلار ورته ووایي هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل، لکه زه تاسو باندې بیا داسې یقین وکړو لکه څنګه چې مې مخکې کړی و د ده ورور تاسو بوله. بیا ورته هغه ووایي چې لن ارسله معکم، نه پرېږدم دې پله تاسو سره، حتی تؤتوني موثقا من الله، مضبوط لوز او عهد به ما سره کوئ، لتأتونني به، چې خامخا به یې راولئ ماله، الا ان يحاط بكم، مگر دا که چېرته ټول په سزي کې پساو شوي نو خو به جدا خبره، خو چې تاسو راځئ نو دی به راولئ. فلما اتوه موثقهم، کله چې هغوی لوز او قسمونه او قرآنونه یې وخوړو، هغه ته یې صحیح ده، الله على ما نقول وکیل، الله په دې خبرو باندې شاهد شو. دا کومې خبرې زموږ په منځ کې وشو، هغه زوی ته بوت دویم. و دې ځای کې یعقوب علیه السلام چې د خپل کشر زوی پرېښودو د دې هلکانو سره مشرانو سره، د هغې یو څو وجې دي. اولنۍ وجه دا ده چې دې ته ضرورت و، هلته د هغوی غله په کار ده،
او غلبې بنده شوې ده چې څو پورې دوی د رور نه یې راوسته. یو وجه دا ده. دویمه وجه دا ده چې هغوی قسمونه وخوړو، مضبوط لوزونه یې ورکړو، پلار یې مطمئن کو چې نه موږ قسمونه خورو بیا نه کوو داسې. په دې کې یو بله خبره یاده ساتئ، هغه ده چې دوی ته دا پته لګېدلې ده چې زموږ د پلار په یوسف علیه السلام په څومره خفه دی، نو کېدی نه شي چې دوی د دې کشر سره هم دا چل وکړي. نو پلار یې په زړه کې دا ده چې دوی دې سره خو داسې چل نه شي کولی چې یو رانه جدا شو ځون خو نه شي جدا کولی. درېیمه وجه هغه دا ده، علما وایي چې دغه حالاتو هغه معلوم کړو چې دا اوس نیکان شوي دي، ښه خلک دي. تر دې چې بعض علما دا وایي چې دوی ته بیا نبوت میلاو شو، اگر که دا کمزورې خبره ده، نبوت ورته نه و میلاو شوی، خو د پیغمبر په کور کې هو د پیغمبر بچي دي، نو دا شر په دوی کې دي چې د همیشه دپاره نه و پروت ده، خو دغه ټیم کې شیطان راغی دوی په منځ کې او کار یې وکړو. د هغې مطلب خو دا چې د همیشه دوکهباز دي او دغه طریقه ده او دغه کارونه دي، د پیغمبر بچي دي، ښه خلک دي، خو دغه ځای کې شیطان سجل وکړو، په منځ کې راننوتو دا کار یې وکړو. د دې یو څو وجود راځي چې دی یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام کشر و، د هغه د مشرانو وروڼو سره پرېښو، او په دې کې هم هغوی څه چل نه دی کړی چې دوکې کړې ده، هغه هلته پرېښو. خو هلته یوسف علیه السلام داسې طریقه جوړه کړې وه چې دغه رور یې د ځان سره ایساره و. والله اعلم. د هغې نه بعد دا تپوس دی چې کله امام خطبه کوي او موږ جومات ته ننوځو د 2 رکعته به کوو او که نه. بعض خلک وایي چې کوي به او بعض وایي چې نه به کوي. الجواب بالله التوفیق چې د تحیة المسجد جومات ته چې سړی ننوځي 2 رکعته کوي، دا د جومات حق دی په هغه چا باندې چې څوک ورته ورننوځي، نو دا به کوي په هر وخت کې. حتی دا چې ممنوع اوقات چې کوم دي، چې کوم ټیم کې مونځ مکروه یا نه کېږي، نه هغه ټیم کې چې جومات ته ننوځي 2 رکعته به کوي. حدیث کې راځي اذا دخل احدکم المسجد، کله چې تاسو کې څوک جومات ته ننوځي نو د هغه وخته پورې نشي کېناستی چې څو پورې 2 رکعته نه یې کړي. اوس د خطبې په دوران کې به سجل کوو، خطبه کې رسول صلی الله علیه وسلم چې خطبه به اورئ. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د جابر بن عبد الله رضی الله عنه و چې جاء سلیک الغطفانی راغی یوم الجمعه، د جمعې په ورځ جومات ته راننوتو، ورسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب، او رسول صلی خطبه کوله. فجلس، دی کېناستو. رسول صلی الله علیه وسلم یا سلیک قم فرکع رکعتین وتجوز فیهما، پس سلیک 2 رکعته مونځ وکړه خو لنډ یې وکړه. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي، دا د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی، ګورئ په صحیح مسلم کې دی. اذا جاء احدکم یوم الجمعه، تاسو کې چې څوک د جمعې په ورځ جومات ته راشي، والامام یخطب، او امام خطبه کوي، والامام یخطب دا ټکي بګیري، او امام خطبه کوي، فلیرکع رکعتین، 2 رکعته مونځ دې کوي، ولیتجوز فیهما، خو لنډ دې کوي. دا اوس د رسول صلی الله علیه وسلم فتوا ده. اوس که دې په مقابله کې څوک عقل استعمالوي او تاویل ماویل کوي، دا د هغه خپل دین دی او خپل مذهب دی، خو د رسول صلی الله علیه وسلم فتوا هغه دا ده چې دا به کوي چې امام خطبه هم کوي ته چې راشي 2 رکعته به کوي، لنډ یې وکړه. بعض وایي د دې حدیثونو سره چې بالکل سره دشمني، وایي نه چې تاسو په دې حدیث پوه شوي نه یې، څنګه ته هم پرې پوه کړه. وایي هغه داسې چې دا صحابي غریب و، نو رسول صلی الله علیه وسلم غوښته چې دی ودرېږي چې دا نور صحابه کرام د ده کپړې ویني، نو چې دله بیا د مانځه نه به پیسې میسې ورکړي. یعنې سګیره هم په زړه کې نه راځي چې ته حدیث پورې ټول وکړې، سړي د زړه خو له ګوره پوهېږي چې راځه څه وایم. اوس د صحابه کرامو دا خبره نه ده کړې، تابعینو دا خبره نه ده کړې، او دته سره پاسه 1400 کاله بعد پته ولګېده چې دا صحابي غریب و، رسول صلی دې دپاره پاسه. ښه دا خو صحیح شوه، زه غریب و مونږ ته سره ومنله، دا خبره مونږ ومنله. حدیث په اخر کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې تاسو کې څوک راشي او امام خطبه کوي نو بیا به هم 2 رکعته کوي، د دې به څه جواب کوي؟ نو صحیح خبره دا ده چې خطبه کله کېږي هم دا 2 رکعته به کوي. امام طبراني یو حدیث راوړی دی، پای کې دا اذا دخل احدکم والامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام، کله تاسو جمعه ته رانوځئ امام په منبر ولاړ نه مونځ کوي نه به خبرې کوي. سندن محدثینو دا حدیث کمزورې کړی دی، سند د دې حدیث چې دا کمزورې دی. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی دی چې دا وایي ما داسې اورېدلي چې په آخره زمانه کې به فتنې ډېرې شي، او بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې خپلو کورونو کې کښېنئ، بهر ته مه راوځئ. دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره بالکل ثابته ده چې کوم وخت کې فتنې ډېرې شي نو خپل کورونه په ځان باندې لازم کړئ او خپلې ژبې په کنټرول کې ساتئ. حدیث کې دا راځي، امام ابو داود، امام ترمذي، امام ابن ماجه راوړی ټولو
رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بین یدی ساعه فتنا كقطع الليل المظلم قیامت ته نږدې به فتنې راشي داسې فتنې لکه د شپې د تېرېږي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا سحر له بسړی مسلمان یې شپې به کافر کېږي ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا د شپې به مسلماني او د به مسلمان شي خو چې سحر بیا راپاسي سحر به بیا کافر کېږي والعیاذ بالله الله زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي القاعد فيها خير من القائم رسول الله دې فتنې وي چې الناس پکې د ولاړ نه غوره دی والماشي فيها خير من الساعي او چې څوک پکې په آرام روان دي د هغې نه غوره چې پکې منډې وي فکسروا قسیکم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو سره چې کومې لیندې دي لیندې هغه دا غشي چې بولي تاسو سره چې کومې لیندې دي او غشي دا به مات کوي دې مطلب دی چې د فتنو کې به ګوتې نه وهئ خپله اسلحه دا ختمه کوي واضربوا سيوفكم بالحجاره او په ګټو باندې د خپلې تورې ووهئ چې پسې شي دی مطلب دی چې پسې شي خراب شي فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم لکه بیا هم تاسو به څوک درننوځي کور ته هم نو د آدم هغه بچي ادو چې یو بل سره جنګ کړو هغو کې د ځان هغه شان کې کوم چې پکې غوره و غوره کم یو و هغه جنګ یې چې نه و کړی کم یې چې وجلی دا غوره و ډېر هم داسې کوي سبحان الله دا فتنې د مسلمانانو باندې چې مسلمانان ختي په دې کې به ته خپل اسلحه سره وباسي غوره طریقه ده چې داسې قسمو فتنې راشي چې انسان پکې ګډوډ شي او ایمان ته پکې خطرې نو بیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو خو به دا کار وکړي چې په دې فتنه کې شرکت مه کوه رسول الله چې ناس پکې د ولاړ نه غوره دی ولاړ پکې د روان نه غوره دی روان پکې د منډې وهونکو نه غوره دی مطلب یې دا دی چې عیسه پکې مه اله دویمه دا چې خپل اسلحه ځان سره ساته دریم یو حدیث کې دا مرضی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کونوا احلاس بیوتکم خپل کورونه په ځان باندې لازم کړئ څومره چې د کور نه بهر ته راوځي فتنې ورسره مخې ته راشي او چې په خپل کور کې ناست په امن او امان دی یو حدیث کې دا راځي چې عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت ته امام احمد او امام ابو داود راوړی وایي موږ د رسول سره خوا کې ناست رسول صلی د فتنو تذکره کوله وإذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم کله چې تاسو خلک وینئ چې دروغجن شي لوزونه ختم شي دوکې دړاکې شروع کی وکانو هکذا او رسول الله دا ګوتې داسې په یو بل کې ننویستې او دا خلک داسې ګډوډ شي هر طرف نه فتنې شي رسول الله دا خبره کوله وي زه پسې پاڅېدم په دې منځ کې عبدالله رضی الله عنه په دې منځ کې راپاڅېد او ما ورته وایي چې کیف افعل عند ذلك جعلني الله فداک یا رسول الله په تا باندې قربان او تا نه زار او قربان خو په هغه ټیم کې به زه څه کوم که داسې فتنې رالې او زه پکې یم نو موږ ته هم څه نصیحت وکړه داسې فتنې خو به راځي رسول صلی الله علیه وسلم الزم بیتک کور نه مه راوځاسې واملک علیک لسانک او د خپله ژبه رسول صلی الله علیه وسلم راویسته وایي دا کنټرول کې ساته وخذ بما تعرف ودع ما تنکر کم کار چې درته معلوم دی چې دا ښه کار دی په هغې عمل کوه غلط کار نه ځان لرې ساته وعلیک بامر خاصة نفسک او د خپل ځان حفاظت کوه عام خلک پرېږده نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت دی د فتنې په وخت کې څه نصیحت دی د رسول صلی الله علیه وسلم کور کې کښېنه د ژبې حفاظت کوه کم کار چې ښه کار یې کوه بد پرېږده بس خپل اسلحه ختمه کړه د خپل ځان خیال ساته د عامو خلکو خبره پرېږده دا د فتنو په دور کې نصیحت دا زموږ دپاره غټ نصیحت دی او غټ وصیت دی خصوصا زموږ په دې زمانه کې فتنې ډېرې زیاتې شوي نو څومره چې تاسو په کورونو کې ناست یې او دا ژبې په کنټرول کې تاسو په حفاظت کې او چې دې کورونه روزي پالتو ډېرې خبرې کوي او یو ځای ته او بل ځای ته هر څه کې کار لرئ نو دا فتنې به درته د یو طرف نه بیا لازم راځي والله اعلم د هغې نه بد سوال دی دا یو ورور وایي چې کله خطبه کېږي او امام په خطبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ووایي نو موږ به درود وایو او که نه جواب هغه دا دی چې او په رسول صلی الله علیه وسلم باندې به درود وایي او چې امام دعا غواړي په هغې باندې به امین هم وایي خو پټ خپل ځان سره ځکه چې د امین ویل او په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دا د امام متابعت دی
یعنی تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي شریعت ته دا ویلي چې د امام تابعداري کوه د خطیب نو د دعا چا وغوښته همدغه خطیب وغوښته د چا چې تا ته امر شوی چې د تابعداري کوه تا پې امین وي دلیل دی چې ته په تابعداري کې ښه صحیح روان یې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نوم ووایي تا درود ووایي دلیل دی چې ویښې تابعدار یې ده منه چې راغلی د هغه د دې نه چې بارایي کار مه کوه یعنی بارایي خبرې مه کوه چې هغه د خطبې سره تعلق نه ساتي دا درود ویل دا خو د خطبې سره تعلق ساتي او امین ویل د دې خطبې سره تعلق ساتي نو یو سړی د خطبې په دوران کې د امام په دعا د خطیب په دعا باندې امین هم ویلی شي او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود به هم ویل والله اعلم د هغې نه بل سوال دا دی چې د ماسپښین د مانځه نه مخکې سنت څو دي او که دا پاتې شي نو قضا یې راګرځي او که نه جواب هغه دا دی چې دې باره کې دوه حدیثونه راغلي یو د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دی وی حفظت من النبي صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم چې ما کوم سنت یاد کړي دی هغه لس رکاته دي نو په هغې کې هغه ذکر کړي دی د ماسپښین د مانځه نه دوه مخکې او دوه وروسته متفق علیه د حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې او عایشه رضی الله عنها وایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم لا يدعو اربعا قبل الظهر رسول صلی الله علیه وسلم د ماسپښین د مانځه نه مخکې څلور رکاته نه پرېښوده به یې کول اوس دا دواړه حدیثونه نو موږ د حدیثونو په منځ کې ټکراو دي شو راوستی مخکې دې څلور کوه او که مخکې ته دوه کې او که د یو سړي نه پاتې شي نو هغه بلکل قضا راوړی شي د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې هغه نه سنت پاتې شي وروسته قضا راوړي خو دې نه مخکې چې دا بل مونځ لا نه رارسېدلی د هغې نه مخکې انسان د سنتو قضا راوړی شي د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی هغه دا دی چې موږ په بینکونو باندې پیسې خپل ملک ته لیږو او دا بینکونه اکثر سودي معاملات کوي نو زموږ دپاره په دې بینک کې پیسې لیږل جایز دي او که نه الجواب بالله التوفیق هغه دا چې د مال تحویلول د یو ملک نه بل ملک ته په بینک باندې او د بینک سودي دا جایز دي ځکه چې نن سبا د عام مرض دی د بینکونو چې هغوی سودي کاروبار کوي او ستا دا پیسې په بله طریقه نشي رسېدی هلته یا دا چې ستا پیسې په امن او امان سره نشي رسېدی ته مجبوره یې دې کار ته خو دومره دغه وروڼو ته موږ نصیحت کوو کوم چې بینک باندې پیسې اړوي چې خپلې پیسې هلته زر ته زر راهلوي چې د دوی سره نه پاتې کېږي څومره چې دوی سره کمې پاتې کېږي هغه ښه ده نن دې پیسې ولېږلې بلکې د بینک خو داسې چې ته څنګه پیسې ولېږه بل اکاونټ ته لاړ شي په یو بټن سره لاړ شي نو ته ویلی شي هلته کم کس چې پیسې رالي هغه ته ووایه چې زر یې ترې واخله دا جایز دي ځکه چې دې ته ضرورت دی والله اعلم د هغې نه بعد دا سوال دی چې موږ دا اورېدلي چې د کافر سره لاس ولګوي نو لاس به اینځې دا خبره صحیح ده او که نه جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د کافر سره لاس لګول دا نه لاس پلیتۍ او نه دې سره اودس ماتېږي اگر که دا د بعض علماو خبره ده خو دا کمزوري خبره د هغې وجه دا ده چې دا کم پلیتوالی چې الله په قرآن کې ذکر کړی دی انما المشرکون نجس چې مشرکان پلیت دي د هغې وجه دا ده چې د دوی پلیتوالی معنوي دی په زړه کې دننه پلیتوالی پروت دی د شرک او د کفر پلیتوالی دلته حسي پلیتوالی نه حسي مطلب په جسم له پاسه نه دی پروت هغه کېدی شي او کېدی نه شي یو کافر ځان صفا ساتي بل دلیل پکې دا ووري شریعت اجازت ورکړی دی الله او د الله پیغمبر چې موږ د اهل کتابو د زنانو سره واده کولی شو یهودی ښځې سره نصرانۍ ښځې سره موږ واده کولی شو نو که د دوی بدنونه پلیتي نو بیا څنګه شریعت موږ له اجازت راکوي چې د دوی سره واده وکوي نو دلته دا پلیتوالی کم پلیتوالی دی معنوي دی د زړه پلیتوالی دی د بدن پلیتوالی نه دی نو دا خبره کمزوري ده چې د کافر سره د لاس میلاو کو د دې سره اودس ماتېږي او یا دا چې دغه لاس انځل لازم دي دا کمزوري خبره ده والله اعلم د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی هغه دا دی چې موږ د کفارو په ملک کې اوسېږو او د هغوی د لوښي استعمالول څنګه دي الجواب بالله التوفیق اصل دا دی چې اصل په لوښو کې دا دی چې د پاک دي د استعمالول جایز دي که هغه مسلمان استعمال کړی که هغه اهل کتاب او که بل چا استعمال کړی تر دې چې موږ ته پته نه وي لګېدلي چې او دا پلیت دي بیا د هغې استعمالول نه دي جایز په دغه حال کې جمهور العلماء دا وایي چې د کفارو لوښي استعمالول جایز دي او په دې باندې د هغوی سره یو څو دلایل دي یو دوه درې ذکر کوم اولنی دلیل
الله په قرآن کې دا خبره کړې ده چې د اهل کتابو خوراک زموږ دپاره څه دی؟ جایز دی، حلال دی. د هغوی ذبیحه زموږ دپاره حلاله ده. ښه نو دا ذبیحه چې دی موږ له راوړي لاس کې خو به نه یې راغستې که نه، یو لوښي کې به یې راوړي که نه. د ځینې ثابت دی چې دوی له لوښه استعمالول د جایز وي. دویم دلیل دا چې یو یهودي رسول صلی الله علیه وسلم له دعوت ورکړی و د روټۍ، او رسول صلی الله علیه وسلم د هغه کور ته تللی، نو دا روټۍ خو هغه په خپلو لوښو کې راویستې وه. دریم دلیل په دې باندې دا دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د یو مشرکې ښځې د لوښي نه لوښی د څرمنې د اوبو دپاره د هغې نه اودس کړی و. دلیل دی په دې باندې چې د لوښی څه دی؟ پاک دی. خو کله چې موږ ته پته ولګي چې دا پلانې قوم یا دا خلک خاص یو څو کسان دي چې دوی مثال کې د خنزیر غوښې خوري یا دوی مردارې خوري، دوی پکې شراب څښي، نو بیا د هغې پرېښوده غوره دي، او که نه استعمالولو ته ضرورت راشي نو ویې بینځي بیا استعمال کا. او په دې باندې دلیل دی. په رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو صحابي راغی یا رسول الله، او په سنن ابي داود کې دا روایت دی، انا نجاور اهل الكتاب، یا رسول الله موږ سره ګاونډیان دي هغه اهل کتاب دي، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، او هغوی په دې خپلو کټوو او پتیلو کې د خنزیر غوښه پخوي، ويشربون في آنيتهم الخمر، او په دې خپلو لوښو کې شراب هم څښي. رسول صلی الله علیه وسلم ان وجدتم غیرها فکلوا فيها واشربوا، که د دې نه علاوه درته لوښي میلاویږي نو په هغې کې خوراک څښاک کوئ. مطلب دوی لوښي پرېښوده څه دي؟ غوره دی. وان لم تجدوا غیرها، او که چېرته نور لوښي درته میلاو نه شي او تاسو مجبوره شئ چې نه لازم به دا استعمالوئ، فرحضوها بالماء، نو په اوبو باندې صفا کوئ، وکلوا واشربوا، بیا پکې خوراک هم کوئ او څښاک هم کوئ. حاصل د مسلې دا شو چې کافران دي، ظاهري حالت د هغوی دا دي چې هغوی د خنزیر غوښه نه خوري، شراب پکې نه څښي، مردار یې نه خوري، د هغوی لوښي استعمالوه. که تا ته پته ولګېده چې دوی دا حرام شي نه پکې خوري، نو نه استعمالول څه دي؟ غوره دي. او که استعمالوې نو بیا به د اینځلو نه وروسته، د صفایي نه وروسته استعمالوې. والله اعلم. د هغې نه بعد یو روز سوال کړی دی، هغه دا دی چې څه کسان د پاکستان نه راغلي دي عمرې له، او عمرې وکړه او بیا یو بل ځای ته روان شو په چکر باندې چې ته ووتو او د میقات نه واوړېدو، اوس چې دوی واپس راځي مکې ته، نو په دوی باندې لازم دی چې دوی به عمره کوي او د دې میقات نه به احرام تړي؟ الجواب هغه دا دی چې نه، په دوی لازم نه ده. دا میقاتونه د هغه چا دپاره دي چې هغه د حج او د عمرې اراده لري، ابه لازم د دوی ځنه احرام تړي، عامو خلکو دپاره نه ده. او په دې باندې دلیل دی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا مواقیت خو د میقاتونه وایي دا د دغه علاقې والا دپاره چې څوک پرې راځي، دا د دغه علاقې والا دپاره او چې څوک پرې راځي، بیا په آخره کې هن لهن، دا میقاتونه د دغه علاقو والا دپاره دي. ولمن اتى علیهن من غیر اهلهن، او که څوک د دغه علاقو نه دي خو په دې میقاتونو چې راتېرېږي د هغوی دپاره هم دي. ممن اراد الحج او العمره، د چا چې اراده د څه؟ د حج او د عمرې. مطلب چې د حج او د عمرې اراده دي نه نو بیا په تا باندې دغه ځای کې احرام تړل هم لازم نه دي. لکه دا ټریلې چې چلی، دا کار له ځای راځي، بل څه مسله بس وایي زه د بیمار تپوس کوم بیا راځم، نو هېڅ خبره نه ده که د احرام ونه تړي او که د عمره ونه کړي لازم نه ده. نو دا کوم وروڼه چې د پاکستان نه راغلي د دوی خپله مرضي ده. که اراده یي چې عمره بیا کوو نو بس بیا به د دغه میقات لازم احرام تړي په کوم چې به راتېري، او که اراده یې نه وي چې بس هغه عمره کافي ده نو بیا لازم نه ده په دوی باندې چې دوی به هلته احرام تړي. والله اعلم. د هغې نه بل سوال دا دی، آیا په ولاړه باندې اوبه څښل جایز دي او که نه؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه حدیثونه را نقل شوي دي چې په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړې ده د دې نه چې په ولاړه به اوبه نه څښئ. لکه یو پکې دا دی، په صحیح مسلم کې دا روایت دی د انس بن مالک او د ابو سعید خدري رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم زجر عن الشرب قائما، رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبره کې رټنه ورکړې ده په ولاړه به اوبه نه څښئ. په یو حدیث کې راځي نه، رسول صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. بل طرف ته حدیثونه دي په هغې کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم پخپله په ولاړه اوبه څښلي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی عبدالله بن عباس وی سقیت النبي صلی الله علیه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم،
رسول صلی الله علیه وسلم ما په خپل لاس زمزم اوبه ورکړي او دی په ولاړه وڅښي. دغه شان یو روایت کې دا راځي، دا امام بخاري راوړی، علي رضی الله عنه مبارک انه شرب قائما، هغه یو پیر په ولاړه باندې اوبه وڅښل. نو دې خلکو ته بد بد وکتو چې تا خو په ولاړه باندې اوبه وڅښې، هغه ورته اني رأیت النبي صلی الله علیه وسلم فعل کما رأیتموني فعلت، ما رسول صلی الله علیه وسلم دغه شان لیدلی څنګه چې تاسو زه ولیدم. دغه شان امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت راوړی، وی علي بن ابي طالب یو پیر په ولاړه اوبه وڅښل، د خلکو ته ډېر بد بد وکتو. هغه ته ما تنظرو، ولې ما ته ګورئ داسې؟ که زه په ولاړه اوبه څښم نو رسول صلی الله علیه وسلم مې لیدلی چې په ولاړه اوبه څښلي، او که زه په ناسته څښم نو پیغمبر مې لیدلی چې په ناسته اوبه څښلي. اوس یو طرف ته منع ده چې نه به څښې، او بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله دا کار کړی. دا حدیثونه به راجمع کړي، چې راجمع دې کړو د دې نه مسله دا راووته چې اوبه په ناسته باندې څښل د غوره طریقه ده، او رسول صلی الله علیه وسلم په ولاړه د دې دپاره څښلي دي چې دې امت ته پته ولګي چې ګوره په ولاړه باندې څښه حرام نه دي خو غیر اولا دی. په دې مسله ورسېدې که نه؟ داسې کارونه رسول صلی الله علیه وسلم ډېر کړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا ثابته ده چې کله ته د اودس دپاره اندامونه اینځې، درې درې پیرې اینځل دا غوره اودس دی. خو د رسول صلی الله علیه وسلم په خپله ثابت دي چې هغه یو یو پیرې مینځلي، دوه دوه پیرې مینځلي. دا کار یې دې دپاره کړی چې د امت ته وښیي چې دا درې درې پیرې اینځل ګوره واجب نه دي، غوره دي صرف. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم اکثر طواف چې کړی دی پیاده به روان، خو دا تم ثابت دی چې په اوښ باندې سورو او طواف یې کړی. نو مسله داسې جوړه شوه چې په اوښ باندې یو سړی سوري، په سورلۍ سوري، نو طواف کول جایز دي، او غوره دا دی چې دی پیاده په خپله وکړي. دغه شان د اوبو دا مسله شو. په ناسته باندې اوبه څښه داسې دي غوره دي، په ولاړه باندې اوبه څښه جایز دي. که څوک په ولاړه باندې اوبه وڅښي نو موږ یې ګناهګارولی نه شو، ځکه چې د هغې دپاره موږ سره دلیل نشته. په رسول صلی دا کار کړی، نو رسول صلی خو څه ته د ګناه کار نه کوي، او نه رسول صلی حرام کار کوي. والله اعلم. د هغې نه بس سوال دا دی، وایي موږ چې کله فرض لمونځ وکړو او د هغې نه بعد بیا سنت کوو، نو اکثر د عرب خلک راشي موږ په دې شاته ودرېږي او په دې اوږه راته لاس کېږدي او شاته ولاړ. نو د دوی دا طریقه څنګه ده؟ او آیا دوی له امامتي ورکولی شو موږ او که نه؟ او بله دا چې موږ خو سنت کوو دوی فرض کوي. الجواب بالله التوفیق، دا خصوصا د پښتنو غټه مسله ده، ځکه چې دوی چې په ملا وټکول او شاته پسې ودرېدي، نو بیا یې د زړه نه یو الله خبري، او چې کله فتوو ته شي په ډېره کې ناستي، نو دا ځمکه او اسمان یو کوي. نه وه په کار دغه علماو له دغه علم، دا پلانې عالم، دا د حکومت ملا دی، او دا پلانې داسې د پلانې ګمراه دی، او دغه مرتد دی، او دا کافر دی، او دا وجلې په کار دی. او چې لاس پې کېږدي چې زر به شاته ولاړ، بیا د دې خولو ته ګوره کوم چې به دره رمات شي. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د دې سړي دا کار صحیح دی، د عربي چې کوم کار کړی دی دا ښه صحیح کار یې کړی دی، او ډېر ارسناک دی چې ما نه د جمع د فضیلت ګډوډ نه شي، نو دا ښه طریقه کړې ده. خو دلته دوه مسلې زړه ته راځي، هغه ده چې دا سړی خو امام نه و، نیت چې د کله مانځه ته ودرېدو په زړه کې دا اراده و چې ځان لمونځ کو، نو اوس دا نیت بدلېدی شي، امامتۍ ته وړېدی شي، دا په زړه کې یو سوال راځي. دویم سوال دا دی چې خو سنت کوم دی فرض کوي، نه دا څنګه؟ دا دواړه مسلې به واضح کړو. اولنۍ مسله چې یو سړی یوازې ولاړي او د هغې نه بیا د امامتۍ ته اوړي، د مانځه په دوران کې دا کار جایز دی، او په دې باندې ډېر دلیلونه دي. صرف دلته یو دلیل پیش کوم. یو په صحیح بخاري صحیح مسلم کې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي بیتو عند خالتي، وایي ما د ترور په کور کې شپه کړې وه. د ترور څوک ته؟ میمونه رضی الله عنها، د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي. هلته ما شپه کړې وه، فقام النبي صلی الله علیه وسلم یصلي من الليل، رسول صلی الله علیه وسلم پاڅېد شپې تهجد یې کوه. نو رسول صلی الله علیه وسلم شروع کړی و، فقمت، نو زه پاڅېدم، اصلي ما، زه ورسره په خوا کې ودرېدم. خو ده دا کار غلط وکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په کوم طرف ودرېد؟ په ګس طرف ودرېد. نو رسول صلی الله علیه وسلم زه د غوږ نه ونیوم او د ښۍ طرف ته یې راواړوله. اوس دې ځکه رسول صلی الله علیه وسلم چې د مانځه باندې ودرېدلو په زړه کې دا نه و چې زه امامتي کومه، کوی په زړه کې نه. اخو عبدالله بن عباس ولید او پروت ته ودرېد،
وروسته هغه راپاڅېد رسول سره شریک شو. رسول صلی الله علیه وسلم مننه کړو دې کار نه. صرف دغه طریقې ورته وښوه چې د امام په ګس طرف مه ودرېږه، ښي ته ودرېږه، او که دواړه طرفونه ډکي نه بیا که ښي ته ودرېږه ګس ته ودرېږه کیسه حرج نشته. دغه یو مسله شوه. بلکې امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې په دې باندې باب یې ښودلی وی باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم. وی باب په بیان د دې کې چې د امام نیت نه وي چې زه امامتي کوم او بیا څه خلک راشي او په هغه پسې شاته ودرېږي او دی ورله امامتي ورکړي، بیا پکې دلیلونه راوړي چې دا کار جایز دی. او یو بل دلیل پې مې یاد ساتئ چې زړه مو ښه مطمئن شي. په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې رسول وسلم به په روژه کې مونځ کوو فی رمضان فجئت فقمت الى جنبه. نو زه هم رالم د رسول سره ودرېدم چې هسې م رسول سره مونځ کوي خو زه به ورسره هم ودرېږم. وجاء رجل آخر بی بلغ او څو کسان را جمع شو او په رسول په شاته ودرېدو. نو کله چې رسول ته پته ولګي چې خلک را پسې شاته ودرېدو نو به یې مونځ لنډ کو. و د دین هم دا مسله ثابته شوه چې رسول چې دغه ځای کې ودرېدلی خو ځان له یې مونځ کو که نه، په زړه کې خو دا نه و چې زه څه کوم امامتي کوم. امام خو هغه په منځ کې شو. په دې مسله ورسېدې. او دویمه مسله چې دا سړی خو سنت کوي د شاته چې کوم ولاړی دی فرض کوي دا هم جایز دی. نفل مونځ کول په هغه سړي پسې شاته چې هغه فرض کوي او فرض مونځ کول په هغه سړي پسې شاته چې هغه نفلي مونځ کوي د دواړه جایز دي. او دلیل په دې باندې دا دی د جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت دی چې معاذ بن جبل رضی الله عنه او دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت دی. معاذ بن جبل به د ماسخوتن دا مونځ د رسول سره کوه او په خپل علاقه کې په خپل ځای کې هغه امام و د خپل جومات د رسول سره ماسخوتن مونځ کو بیا به لاړ هلته خپل جومات کې امامتي ورکوله. نو دا دلته چې به مونځ کو د رسول سره دا به څه دا به فرض هلته چې به کوه به څه هغه به نفلي و. نو یو پیر ورغی او هلته سورة البقره وي په منځ کې اکثر رسول ته شکایت وکړو. رسول الله متنصيحت کو اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى ونحوها. ودا قسم سورتونه وای لن وای خود دا ته رسول الله ونوي چې معاذ دا کار دی غلط دی چې موږ سره فرض کول ته سکه بینه په کې دا کار غلط و. رسول الله هغه ته دا نصیحت هم کړی وي چې دا طریقه دې څه ده دا غلطه ده مونږ نه کیږي. خدای وته ونوي والله اعلم. دا غینه بس سوال لري قسم دا کفاره چې له مسکران له خوراک ایدا د یو ټیم خوراک ته کنه د یو ورځې خوراک ته یعنی سحر ماښام خوراک ورکول غواړي. الجواب بالله توفیق غدا چې د قسم کفاره غدا د چې بدریو کارونه کې به یو کې عتق رقبه غلام زادول مریه زادول یا لسو مسکینانو ته خوراک ورکول یا لسو مسکینانو ته کپڑے ورکول جامو ورکول د دریو کارونو کې اختیار دیتا ته یا مطلب نه چې سړی دې کوم غواړي کوم ته اساین کله دې دریو کارونو کې د یو طاقت هم نه بیا به دریو ورځې روجې نیسي. او دا دې زموږ خلکو کې غلطه خبره مشهوره شوې ده چې کله قسم خوري یا د بل به ماتې وي بیا روجې نشم نیولی. ته څنګه ډایرکټ روجو ته وړې؟ هغې نه مخکې اولنۍ مرحله ده غلام زادول او دا خو یو نن سبا نشته. خو لس مسکینانو ته خوراک لس مسکینانو ته کپړې دا خو ډېر خلک ورکولی شي. که یو سړی دومره غریب وي چې لسو مسکینانو له خوراک هم نشي ورکولی نه د هغوی جامه ورکولی شي بیا موږ درته وایو چې اوزه اوس درې ورځې روجې ونیسه. او قرآن کې په دې باندې دلیل دی. الله سبحانه وتعالی وایي فکفارته اطعام 10 مساکین. د قسم کفاره څه ده چې لسو مسکینانو له به خوراک ورکړي. من اوسط ما تطعمون اهلیکم منځنی خوراک چې تاسو خپل بچو له خپلو خپلوانو له ورکوئ کور کې. او کسوتهم یا د دې لسو کسانو جامه او ویلې ده او د اختیار لپاره او تحریر رقبه یا غلام زادول دي. خبر دې سنه دی وی چې او صيام 3 ايام دې سنه دی به سویل فمن لم يجد نو که چا سره دې دریو کارونو هیڅ طاقت نه فصيام 3 ايام بیا به درې ورځې روجې نیسي. دا اهمه مسله ده سره یاد ساتي. ضرور وي چې خوراک دو ټیمه دی نه. اطعام 10 مساکین مطلب چې لسو مسکینانو له خوراک ورکول غواړي د یو وخت چې هغوی به ماړه شي. او دلته
خوراک کته دي سي ورکه چې څه شي دي پخ کړي ورکه دم جایز دي او که خوراک ورکه دا د پر علما تقریبا دي چې 1.5 کیلو لکه وریجې وړه دي ورکه او دا غي سره لکه غوخه سالن څه شي ورکول په کارځي کې چلته الله وي څنګه چې تاسو خپل بچو له ورکوي منځنۍ خوراک نو بچو له چاله دي سني ورکوي چې وریجې سي پرول مخې ته دی خو دي دې خوراک چې هغه سره نور سمي نو دا دی ورکی او که شوی چې روپۍ ورکومه روپۍ نشي ورکوله ځکه چې دې کې الله سبحانه وتعالى ویلي الطعام 10 مساکین خوراک ورکول سو مسکینانو ته لسو مسکینانو ته والله اعلم. دا غینه بس سوال داري یو ورور سوال کړي چې یو سړی د چا غیبت وکړي او بیا توبه وباسي نو بیا دې پیسې د الله په لار کې ورکوي د دغه خلکو له طرف نه د چا چې غیبت کړی نو دا کار یې صحیح دی او که نه؟ الجواب چې کله یو انسان د غیبت نه توبه وباسي او داسې توبه چې رښتینې توبه وي نو بیا د توبې په دې قبلېدو کې یوه خبره دام لازم ده چې دی د دغه کس نه معافي وغواړي د چا چې غیبت کړی خو دا په هغه ټیم کې چې هغه ته دا خبره رسېدلې وي لکه اوس تا په یو سړي پسې غیبت و بدې ردې دي کنځلې دې ورته وکړې او هغه ته پته ولګېده چې پلاني دا کار کړی نو اوس توبه وباسه هغه هم خبر دی او ورشه پسې ورته وایه چې شوي دغه شوي دی دغه زمانه غلطي شوې او که پته ورته نه وي نو بیا که دی ځي د هغې دلاسه خو جنګ ښه ډېرېږي نو بیا به دی کفاره دې دا شوه توبه خو د وویسته کفاره دا شوه چې د دې سړي د ښه تذکیره کوي په مجلسونو کې او د هغه دپاره د بخانه غواړي او دعاګانې دې ورته کوي خو دا داسې حق نه دی چې بیا ته د هغه له طرف نه پکې مال ورکوې څه مالي حق نه دی نو صرف دومره کافي ده توبه دې وویسته اوس ګوره چې دې سړي ته ستا دې خبرو پته شتي او که نه که ستا دا خبرې ورته رسېدلي نو بیا خو ورشه او بخانه دې وغواړه ورور تا ته زما باره کې خبرې رسېدلي وم دغه شان شی و خو بس انسان دی کمزوری او که ورته پته نه وي نو بیا پسې مزه خو د دې سړي ښه تذکیره کوه خصوصا په هغه مجلس کې کم کې چې ولس غیبت کړی او د هغه خلکو مخ کې د ده ښه تذکیره وکړه او د دې لپاره بخانه غواړه انشاءالله دې سره به الله سبحانه وتعالی دې سړي ته ګناه وبخي. د هغې نه بل سوال دی د یو خور کړی دغه ده چې په تېر شوي رمضان کې د رمضان په میاشت کې زه ډېره زیاته بیماره ومه د معدې بیماره او معده به زما پړسېده او ډېرې بیماریانې وې چې ما به څه هم نشو اخیستی نو ما خپل خاوند ته دا ووایي چې ما ډاکټر له بوځه وی هغه ما ته جواب کې وی چې مور کپړو اخیستو له ځي نو زه هغه بوځمه او ما ورته ډېر وي چې زه صبر نشم کولی بیماره زیاته یم خو هغه وایي چې نه د هغې نه بعد وي زما ماشوم وشو په اپریشن باندې نو بیا هغه اپریشن چې کوم ځای باندې شوی و هغې دلاسه وي ما ته بیا تکلیف و بیماره ومه نو بیا ورته ما ووایي چې زه بیماره یم هسپتال ته یې بوځم هغه وایي چې مور پلاني ځای ته ځي څه کار دی هلته یې بوځمه او تا بیا بوځمه وی ما ورته چې بیماري علاج پکار دی دا مور خو ته بله ورځ بوی شي وی چې نه مور همیشه مور ده او دا په اوله کې ده که ته مړه کېږي او که هر څه کېږي ځکه چې د مور د لاسه به زه جنت ته ځم ستا د لاسه نه نو دې سړي مباره کې ته څه وې زه دا کار صحیح ده که غلط الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې په دې کې خو څه شک نشته چې مور د ټولو نه زیات حق لري په دې انسانانو کې په دې خپل بچي باندې دې کې خو څه شک نشته او د دې بچي د دې مور پلار سره ښه کول بیا خصوصا د مور سره ښه کول دا خو په ده باندې واجب دي ووصینا الانسان بوالديه احسانا مور پلار سره به ښه کې الله به کې خصوصا د دې مور تذکره وکړه حملته امه کرها ووضعته کرها د دې حمل 9 میاشتې د بچې په خېټه ګرځول بیا د پیدا کېده داسې نو تکلیف او سخته دغه شان ابو هريره روایت دی چې پر رسول پسې یو کس راغی یا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي یا رسول الله څوک ډېر حقدار دی چې د هغه سره ښه وکړم رسول صلی الله امک ستا مور وی بیا څوک وی امک وی بیا څوک وی امک وی بیا څوک وی بیا پلار او بیا نور خپل خپلوان دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی نه دا واضح شو چې درې پیرې رسول مور تذکره وکړي د مور حق ډېر زیات دی خو د هغې دا مطلب نه دی چې د مور حق ډېر دی د نورو خلکو حق خوره
د پلار حق ډیر دی د نورو خلکو حق خوره. موږ پښتنو کې دا مرض دی خصوصا چې موږ یا ډیر مخې ته ځو او یا له منډه شاته ځو. هغه طریقه نه کوو کوم چې وسطیت ته چې شریعت یې ولاره ښولې. کله چې موږ چاته نصیحت وکړو چې د مور پلار سره ښه کوو دومره ښه ورسره شروع کړي چې هغه ښځې نه یو څاروی او ځناور جوړ کړي هغه بلکل پرېږدي. که ورته ووایو چې نه د دې ښځې هم په تا باندې حق شتي دومره ښه ورسره شروع کړي چې هغه مور پلار پرېږدي. د دې بعضو خلکو دا مطلب دی چې د یو حق ادا کوي د نورو دا به تیرې یعنې حق نه ادا کېږي. دا غلطه خبره. مور خپل مقام دی، د پلار خپل دی، د رونو خپل دی، د ښځې خپل دی، د بچو خپل دی، د ملګرو خپل دی. هر سړي له به ته د هغه حق ورکې، د هغه حصه به هغه له ورکې. ډېر ورته موږ دا کوم چې دا کار کوي چې کوم الله چې تا ته دا ویلي چې د مور سره به ښه کې همدغه الله تا ته دا هم ویلي چې د ښځې سره به ښه کې. څنګه په یو ځای کې د الله خبره مني بل ځای کې نه مني. دا خو الله په قرآن کې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د دې ښځو هم داسې حقونه دي لکه څنګه چې په دوی باندې دي د خاوندانو. او د الله خبره نو دغه الله ویلي کوم الله چې ویلي چې د مور سره ښه کوئ همدغه الله ویلي ښځې سره هم ښه کوئ. او که د مور سره ښه کول لار د جنت ته نو دغه شان د ښځې سره ښه کول دا هم لار د جنت ته. ځکه چې په دې دواړو ځایونو کې تا خبره د چا ومنله؟ د الله خبره دې ومنله. نو دا ورور چې دا کم کار کوي ده ته موږ دا وایو چې کله تا ته حقونه ډېر راجمع شي کارونه ته ډېر شي نو بیا په دې کې ګوره چې په دې کې عاقد کم یو دی ضروري کم یو دی. او علماء یو قاعده خود فقهي اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها. کله چې مصلحتونه ډیر شي په تا باندې نو کم چې پکې د ټول نه زورور دی او غوره دی او ضرورت ودرې هغه مخکې کا. دې چې خپل مور بوزي کپړو اغستول او چکر له پلاني ځله پلاني ځله دې ته په عربي کې کمالیات وایي یعنې یو ضروري شی نه دی. او ښځه هسپتال ته بو داسې دي دا ضروري. په دې ټیم کې په ده باندې واجب دي چې د خپله ښځه بوزي علاج دپاره اگر که مور په دې باندې خفم شي څه خبره نه. موږ وایو که خفم شي څه خبره نه. ځکه چې مور چکر له بوه او کپړو اخیستو له بوه او غم خادۍ له بوه دا وروستنۍ مسله ده په نسبت د دې چې ښځه غریبه بیماره ده په کټ کې پرته ده. که دی وایي چې دا خو مور به رانه بیا خفه شي خیرې به هېڅ خبره نه ده. دا شریعت دی. شریعت وایي چې هر چا له هغه حق ورکړه. د ښځې دا حق دی په تا باندې چې ته علاج له بوځې هسپتال ته یې بوځې. اوس که چېرته داسې وشي چې د دواړو دا خبره لازمي او دواړه ته په یو ځای نشي کولی نو بیا به د چا هغه مخکې کې بیا به د مور دا مخکې کې. خو که دواړه لازمي او ضروري اوس مور بازار ته بوه د خیر سبا یې بوځه بل سبا یې بوځه مور غم خادۍ له بوه سبا بل سبا یې بوځه چکر له بوځي سبا بل سبا یې بوځه. ښځه هسپتال ته بوه هغه بیماره ده دا واجب دي په تا باندې د دې به تا نه تپوس کېږي د قیامت په ورځ. نو دې ورور ته موږ دا وایو چې الله سبحانه وتعالی ستا دا ایرس ښه ډېر کړي چې د خپلې مور سره دومره ښه کړې خو بل حق خو به مه خوره که نه. دا ښځه غریبه چې دا یو انسان دی تا ته ناسته ده په تا باندې د هغې غټ حقونه دي ذمهواریانې دي او په دې عقله یو نصیحت به مو کوو د خپلو ورونو ته دا کوم چې د ښځې خیال نه ساتي او هغه بیماره یو غریب د تکلیفونه یو دی ورته په مخه د صبر تلقین کوي. دا صبر خو په مخه نه کېږي که نه. د دې ځینه روپۍ ولیږي مور پلار په لاس یې ولیږي ما روپۍ در لېږلي هغوی علاج نه بوځي بل دا ما ته به خپله یو زنانه ووایي په ټلیفون باندې بیمار او بې انتها بیمار او ما ته یې دعاګانې ما دپاره غواړه او دلته ما هسپتال قیسې دلته نشتي او د ډېرې غوسې نه دا ویې خندوله هم او په دوی خو وایي زه چې راواده شم په دوی بیماري نه راغلي نه په دوی بیماریان راځي او نه دا کسب کوي چې هسپتال ته لاړ شي. ښه نو خاوند وایي چې هلته مور نه اجازت اخیسته غواړي پلار نه نه دی به پیسې ټولې ولېږي هلته هغو له به ورکړي هغوی هسپتال ته نه بوځي دوی نو څه وکړو. اوس دغه مشران دي دا داسې چې ښه تکې مور پلار مقام مطلب دی چې د ښځې مقام پې وخوره د بچو حق ما دا کوه. هغه بیماره ده یو نیم بیماري دي چې هغه به د صبر نه خبره واوړي نشي صبر کول او چې به تا راشي بیا به وکړي صبر. نو د ظلم دی زیاتې دی
بیا موږ دې خور ته دا وایو چې خیر د خپل خاوند معذور وګڼه ځکه چې قصد او اراده ښه ده. اگر که کار یې څه دی غلط دی خو اراده ښه دی چې د مور سره ښه کول مور مخکې ده او په طریقه باندې پوه کول پکار دی. داسې خاوند ښځې له پکار چې په ارام ورسره خبرې وکړي. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. هغه څوک دی چې بالکل د ګناه نه دی شوی او هغه څوک دی چې همیشه ښه کارونه کړي دي. انسان کمزوری دی نه کمی زیاتې کیږي. والله اعلم. د هغې نه بل سوال دا دی دا هم د یو زنانه سوال دی وایي چې موږ خو بهر ملک کې اوسېږو د انګریزانو په ملکونو کې او زما خاوند د تبلیغي جماعت سره ګرځي. تبلیغي جماعت کوم چې نن سبا دا مشهور دی ریوان سره چې کوم تعلق ساتي او هغه لاړ شي 40 ورځو لا 4 میاشتو او ما یوازې پرېږدي او زه یېرېږم ځکه چې دا ملک د انګریزانو دی او اسیم زنانه بغیر د خاوند نه یېرېږي او بچي دي واړه واړه او چې زه ورته ووایم چې داسې مه کوه نو ما ته وایي چې ابراهیم علیه السلام خپل بچي پرېښودي وو د الله د کور سره نو ښځې ورته اجازت ورکړی و چې زه ته ځه د الله په لار کې چې الله درته ویلي نو د دې کار څنګه دی؟ الجواب بالله التوفیق. په دې کې خو شک نشتی چې انسان باندې دا لازم دی چې دی به د خپل ځان حفاظت رعایت خیال به ساتي. دغه شان د خپلوانو کوم چې دته نږدې دي دا هم د ده سره تعلق ساتي لکه مور پلار شو ښځه او بچي شو دوی به خیال ساتي. الله قرآن کې څه وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای ایمان والو ځان او خپل اهل د اور نه بچ کړئ. اهل یې ورسره ذکر کړو مطلب دا سړی دی ذمهوار دی او رسول صلی په حدیث کې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. په تاسو کې هر سړی ذمهوار دی او د دې ذمهوارۍ به تپوس کیږي. بیا رسول صلی پکې دا خبره کړې ده اگر که اوږد حدیث دی والرجل راع فی اهله وهو مسؤول عن رعیته. او سړی ذمهوار دی د خپل اهل او عیال او د قیامت په ورځ به دوی تپوس کیږي. دا سړی کوم چې تبلیغ د پاره وځي 40 ورځو له 4 میاشتو له صحیح ده چې هیره څه ښه دی چې زه د دین خدمت کول غواړم خو یو کار واجب دی یو کار مستحب دی. یو کار په تا باندې کول لازم دی یو کار کول غوره دی. د دې زنانه خیال ساتل دې له رزق ګټل د دې وړو تربیت کول دا په دې سړي باندې لازم دی. بیا خصوصا په داسې ملکونو کې چې د انګریزانو ملک ته هېڅ پته نه لګي د دې زنانه او د دې بچو او دعوت دپاره وته دا علما شته الحمدلله ځای په ځای دعوت روان دی. د دې لپاره دعوت ته وته غوره دي خو دی به ګوري دې ټیم کې چې اوس واجب کم یو دی مستحب کم یو دی. واجب مخکې دعوت ورسره کوه په منځ منځ کې خو په دې طریقه نه چې ته 4 میاشتو له بچي پرېږدې د هغوی د تپوس څوک نشتي یو کال له پرې او په الله باندې توکل وکوئ. په الله توکل وکړه خو اسباب جوړ کړه که نه سبب جوړ کړه. دغه امیر صاحب چې ګوري په سعودي عرب کې مزدوري کوي نو ولې وایي ستا په الله باندې توکل نشي چې الله رزق درکوي وایي شتي نو سعودي ته ولې راغلی سعودي ته چې راغلی دا د یو سبب جوړ کړی د رزق د ګټلو نور خو ستا یقین دی چې الله رزق راکوي. نادر ورنه کار سراسر غلط دی. بیا دغه دلیل چې کوم ګرځولی دی د ځان دپاره ناشنا دلیلونه دا بعض د چې رسول صلی الله علیه وسلم نو ته څه میلاو نه شي بیا هغه تېر شوي پیغمبرانو په مسله کې څه ګوري که هلته څه میلاو شي. دا 4 ورځې خاص کول د دعوت دپاره او 4 میاشتې خاص کول دا په شریعت کې نشته. دعوت په هر وخت کې سحر ماښام به کې نشته ته چې 4 ورځې ولې خاص کړي وي. موسی علیه السلام د الله ملاقات له تللی 4 ورځې تېرې کړې وي 4 ورځې پیغمبر وحي ورته میلاوي ده. بل دا خو د موسی علیه السلام شریعت دی راشي شریعت محمدي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دې چل کړی دی که نه دی. دا روز چې دا وایي چې ابراهیم علیه السلام خپل بچي پرېښودي نه د دې استدلال د غلط دی دې ځینه د یو څو وجونه. یوه ابراهیم علیه السلام ته الله ویلي و بچي پرېږده او د هغه دا مضبوط یقین دی
چې الله راته ویلي چې پرېږده بیا الله بالکل نه ځایه کوي چې حکم د الله نو ده ته چا ویلي چې ته 4 ورځې پرېږده او 4 میاشتې پرېږده نه الله ویلي نه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي. دویمه د ابراهیم علیه السلام چې داسې تابعداري کوي چې هغه خپل بچي پرېښود نو ابراهیم علیه السلام خو خپل بچی راسملولی هم ولالوي ته یې لالې ته یې راسملو که نه زه قرباني ورکوم د الله لپاره زه به یې لال کوم هغه ته الله ویلي ولالې که نو یو کار یو پیغمبر پورې خاص وي ته خپل ځان دپاره دلیل ګرځې بل ته دومره لرې ولې ځې رسول الله صلی زموږ دپاره نږدې نمونه ده که نه زمونږ پیغمبر دی د دې امت پیغمبر دی ته هغه ته وګورې چې هغه دعوت کې موږ ته دا خبره ښوولې چې سړی به 4 میاشتې بهر ناشي کور کې خرچه نشتي زنانه به پردي ملک کې ده کور کې غریبي ده او دوی په الله باندې مې توکل کړی دا چېرته شتي یو سړی دی کور حالات برابر دي خرچې مرچې ښه برابر دي امن او امان دی ښځه به هم راځي ده خوشحاله خاوند لاړ تبلیغ له دعوت له وحي ولګو هېڅ خبره ده خو دا چې یو ښځه غریبه راځي نه ده خرچې په کور کې نشتي غریبي ده دا ظلم او زیاتی دی او ضرور په دې مسله باندې پوه شوی دی اگر که یې رسې ډېر زیات او دا ګران کار دی چې سړی بچي 4 میاشتو له پرېږدي او 4 ورځو له پرېږدي ګران کار دی خو دومره دی چې دا کار یې څه دی غلط دی وکم من مرید للخیر لم یصیبه عبدالله بن مسعود وی ډېر خلک خیر لټوي خو خیر ورته میلاویږي نه ځکه چې هغه طریقې غلطه او په دې کې ورته یو روایت ذکر کوم ناشنا روایت دی په صحیح بخاري کې دی روایت کې دی چې آخر نبی صلی الله علیه وسلم بین سلمان و ابي الدرداء رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته لاړ نو 2 کسان یې رونه کړي نو ابو الدرداء او سلمان فارسی رضی الله عنهما د دواړه سو د دواړه رونه وی فزار سلمان ابو الدرداء نو سلمان فارسی رضی الله عنه پر لړ ابو الدرداء کور ته فرأى ام الدرداء نو ویل د ام الدرداء په بد حال باندې هغه حالات چې معلومي چې حالات کمزوري په بد حالي وري یعنی غریبی او فقر ناغه ته پوښتنه کوم ما شأنو کې څه قصه دی اخوک ابو الدرداء ستارور ابو الدرداء الى غير لاس وليس له حاجه في الدنيا د سره د دنیا سره لګینه نو موږ ته به د دنیا تذکره دي شو کوله هغه دا خبرې نه خوخې به موږ هم دا په مخ کې تذکره دي شنو شو کوله نو کله چې ابو الدرداء راغی او سلمان فارسی او به دوی کېناستو خوراک وکړو د حدیث ته په آخر کې بیدارې چې څنګه شپه شو یو ابو الدرداء پاسې دغه لپاره د منځه لپاره نو سلمان فارسی رضی الله عنه شپه کړې و په دغه ورځ وته یې سم لمو پاس هغه سم راشه بیا رک صاحب چې ابو الدرداء رضی الله عنه پاسې چې موضوع کوم هغه ته نم ودش چې شپې کړه اخرنی څه شو بالکل ابو الدرداء رضی الله عنه پاسې دو منځه ته ودرېدو نو سلمان فارسی ورته وی قم الان وس پاس راځه فصليا ندوانو منځو دوانو تهجد منځنه بعد ته بیا سلمان فارسی رضی الله عنه وی ابو الدرداء ګور ان لربك عليك حق استاد رب ته باندې حق دی ولي نفسك عليك حق استاد بدن پتا باندې حق ته ولي اهلك عليك حق د خزيدي بچو پتا باندې حق دی فاعطي كل ذي حق حق هر د حق خاوند دغه حق ورکوه بیا دا خبره ابو الدرداء رضی الله عنه رسول هم ته وکړه وی ابو سلمان راغله د شپې پاسېدم تهجد به سمره بیا پاسې به سمره شپې په اخر یې کې پاسېدم یو سره سره مودر بیر د اخر کې دا خبره وکړه رسول الله ته صدق سلمان وی سلمان فارسی صحیح خبره کړې رښتې ویلي ساده بدن حق دی ساده خزي حق دی ساده بچو حق دی الله حق دی وتلی سمکو چې یو حق خوري بلغ ادا کړو د شي قسمونو ته زموږ د نصيحت ته چې لري خزم پتا سو باندې حقونه دي بچوم پتا سو حقونه دي دوی دي پرې خوده په دې حال کې چې امن او امان نه کور کې خرچ نه او دعوت او تبلیغ لته د غیر شرعي طریقه امن او امان په کور کې بچیشتي تکړه دي خرچ کوي یا د سر مال ډیر دي بچی لوی دي خپل خپلوانو سره په خوا کې ډیر دي مور پلار خوا کې یو بل خزنيري خه خوشاله ده وزل ارشد دعوت ته پر تبلیغ د پاره هیڅ خبره نه خو په دې طریقه باندې چې صرف په الله باندې توکل وکړو ورودانګه د طریقه سره نه غلطه ده والله اعلم
طریقه باندې خو ما خبر وکړې چې له څلوېښت ورځې له څلور میاشتې دا خو نشته خاص کول. خو که اوس یو سړی وځي، اوس مثال کې زه کور والا ته وایم چې زه ځم د یوې میاشتې لپاره بهر ملک ته، کور حالاتو ته وګورم چې بهی خرچه ورچه وړو سره شتي، کور کې بچي لوی شتي یا نور خپل خپلوان شي، هغوی د کور خیال ساتي، ښځه راځي لاړ، هېڅ خبره نه. هغه نقطه خو موږ بیان کړه چې د څلوېښت ورځې خاص کول نشتي، څلور میاشتې خاص کول نشي، یو کال خاص کول نشتي. د خاص کول که یو سړی نه کوي او علم ورسره دومره وي چې بل ته یې بیانولی شي، دا پکې هم شرط دی. جاهل سړی بهر څه له ګرځي؟ جاهل له خو پکار چې د علماو په خوا کې کښېني چې علم یې زده کړي، نو بیا تلی شي. دا یو سوال دی چې یو سړی د جنابت غسل کوي او دغه کمې اوبه چې د په دې بدن را رواني د هغې نه داره په کپړو باندې ولګي چې هغه د دروازې ته ځوړندې کړي یا دیوال ته، په دې کپړو کې لمونځ کېږي او که نه؟ الجواب هغه دا دی، د جنابت دا مطلب نه دی چې د سړي د دې جسم نه پلیتوالی بهیږي، دا یو حکم دی د جنابت، یو وصف دی. دا سړی د جنابت په حالات کې شو، ښه دی به ښه پاک ساکي، خو شریعت وله دا وصف ورکړی دی. ابو هريره رضی الله عنه روایت تاسو محسوس پیری وی د رسول سره ملاو شو، ګرځېدو منځ کې د رسول نه پټ شو، رسول مو ته ولاړو چې هغه رسول مو ته څه دي کوي؟ وی رسول د جنابت په حالات کې ومه او دا مینو خو چې تاسو په دې حال کې وګرځو نو ومه لامبل. رسول مو ته سبحان الله مؤمن نه پلیتیږي، وی خیر د ګرځېدې شي پکې سړی دا پلیتی دي په جسم پورې خطې نه ده چې په دې اوبه ولګي بیا بل ځای کې ولګي هغه هم پلیتي شي، دا جامې بالکل پاکې. دویم سوال دا دی چې څوک د چا سره پیسې جمع کړي د یو خاص کار دپاره، د یو لارې جوړولو دپاره، او دغه لارې والا یا دغه ځمکې والا د هغې به اجازت ورنه کړي، نو آیا دا پیسې دی په خپله مرضۍ باندې په بل نیک کار کې لګولی شي او که نه؟ نه نشي لګولی. چې کله تعالی یو سړی خاص د یو کار دپاره پیسې کړي، دا اوس وایي لکه یو کلي والا پیسې را جمع کړي، ته کلي والا ته ووایه چې ورو کوم کار دپاره چې موږ پیسې را جمع کړي هغه ونه شو، که ستاسو خوښ نو د خیر کارونه نور هم زیات دي، کوې ویسته، یتیمانان، کونډې، نور ډېر دي چې د خیر لارې شتي، نو بیا صحیح ده. که یو سړی تاله پیسې درکړي، که صاحب پیسې را جمع کړي جدا واله او د الله په لار کې ولګوه، او د الله لار د عام ټکی چې کم د خیر کار ته ته ملاویږي به یې کې لګولی، خو چې تا ته خاص کار وښیي چې نه دغه پلاني له به دا پیسې ورکې، نو بیا هغه پلاني ته رسول څه دي؟ هغه لازم دي. که ونه رسېدو نو هغو ته ووایه چې هغه کار نه کېږي، اوس تاسو څه وایې، بیا به د هغې نه بعد بل اقدام کوې. والله اعلم. دا یو سوال له ډېر ناشنا او د مخکې ورځو کې هم زمانه شی و، هغه ده چې دا بعض خلک وایي چې کله زنانه ونې ته وخیږي، هغه د انار ونه یا د خوبانۍ یا بل څه، نو وایي چې د دې سره دې نکاح ماتېږي. دا خبره صحیح ده او که نه؟ دا خبره صحیح ده او که نه، خو زه دې سوچ کې چې دې ونې ته خطه د نکاح سره څه کار دی؟ تاسو ته په دې کې څه حکمت که معلوم وي او چا نه مو اورېدلي نو ما ته ووایئ. شریعت کې خو دا خبره نشته، لکه شریعت دا مسله خو تیزه سیرته شو، خو که اوس یو حکمت چا ته معلوم وي او د هغې په بنا دا خبره کړې، اکثر دا بعضې چې د عقل په بنا خبرې کوي که نه، ښځه ونې ته وخته نکاح ولې ماتېږي؟ او دا نکاح داسې بوتل لري کړس مات شي، ونې ته وخته مات شو، پلانې کار یې وکړو مات شو، پلانې کار یې وکړو مات شو، څه شي مات شو؟ نو تاسو د دین اندازه لګولی شئ چې یعنې زمونږ الحمدلله اوس حالات ډېر ښه شوي دي دیني لحاظ سره، خلک پوه شوي دي په دین باندې او خلک تپوسونه هم کوي، خو بیا هم ګورئ داسې قسمه جهالتونه شته چې سړي عقل ورته حیران شي. دا خبرې اورېدل او دا د ځان نه نه کوي، د عوام ګورئ، دا ته ووایم عوام چې کومه خبره کوي مشهوره یې کوي، دا چې د یو ملا نه لازم اورېدلي، که ده د ملا نه نه اورېدلي، د مشرانو اورېدلي، خو د مشرانو به چې د مولوي صاحب نه اورېدلي، هسې خبره خو نه مشهوري، خو چې د چا بیانه کړې ده هغو بیانه کړې. لکه اوس دا زموږ د عوام چې وایي د مشران دا خبره کوي، وایي د زلزلې چې راځي نو د دنیا دا د غوایي په ښکر باندې دی ستړی شي نو هغه بل ترې راواړی، چې هغه بل ترې راواړی زلزلې شي. دا خبره شته که نشته؟ ښه مشهوره. سبحان الله یو پکې داسې نشته الیس منکم رجل رشید چې یو د عقل خاوند راپاڅي ته څه ګډوډي وایي، دا د منلو خبره ده.
دا بس خبرې لکه عقلي نه وي، دا عقلي نه مني کنه موږ دا شریعت تی لرکه دلیل تی لرکه قرآن او حدیث لرکه خو چې څه وجه ده چې دې ښځې نکاح ماتېږي؟ نو کېدای شي چې دا یو وجه وبیانوي چې دی نو بیا خو له ډېرو خبرو دلاسه ښځه طلاقېږي، بیا خو د دې ښځو نه موږ خلاص شي. ځکه چې په ډېر کارونه هغوی داسې کوي چې دا سړی کوي، د کور نه راوته بازار ته سودا غستو ته تله، بیا خو دوی له ښځې هم طلاقې شوې. دا ټوله کمزوري خبرې ده. الله دې موږ ته صحیح دین وښیي او الله دې موږ په صحیح دین باندې پوه کړي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.